سلامونه نیکی هیلې د دې مهال سپورتي خبرونو ته په خیر راغلی. افغان کرکټ ملي لوبډله متحده عربي اماراتو ته روانه شوه څو د نړیوال جام سیالیو ته د لا ښه چمتووالي په موخه تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي. افغان لوبډله به د نړیوال جام له اصلي سیالیو وړاندې د کرکټ نړیواله شورا له لوري په 2 تنظیم شویو تمریناتي یا وارم اپ لوبو کې هم برخه واخلي. افغان لوبډله به لومړی تمریناتي لوبه د سویلي افریقې او دوهمه هغه به یې د سریلانکا سره ترسره کړي. د پکتیکا په یوسف خیل ولسوالۍ کې د نزاع وهنې سیالۍ د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. د پکتیکا ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت او نزاع وهنې فدراسیون له لوري د 10 لوبډلو ترمنځ د نزاع وهنې سیالۍ د اتفاق لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې موخه یې د نزاع وهنې دودیزې لوبې ته وده ورکول و، لومړی مقام یې اتفاق او دوهم مقام یې زوبلو لوبډلې په خپل نوم کړ. هیره دې نه وي چې په پای کې غوره لوبډلو ته چمتو شوې ډلې هم ورکړل شوې. زابل په شاجوی ولسوالۍ کې د 4 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د زابل ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت او فوټبال فدراسیون په همکارۍ په شاجوی ولسوالۍ کې د ځوانانو د یووالي په نوم د 4 لوبډلو ترمنځ د فوټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالیو چې 15 ورځې دوام وکړ په پایلوبه کې مکتب لوبډلې خپل سیالي طوفان لوبډلې ته د 3-1 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه.